جلال آباد چې د نوم په اورېدو سره د ډېرو خلکو ذهن ته د رکشو نوم هم راځي. د نورو ښارونو په څېر د رشکو ښار هم بلل کېږي. دغه رکشې چې نه یوازې د خلکو لپاره د تګ راتګ وسیله ده، بلکې د خپل ځانګړي بڼې، سینګار او زیړ رنګ له امله د ښار یوه مهمه ځانګړنه ګرځېدلې ده. رکشې د حیرانوونکو پیغامونو، معنا لرونکو شعارونو او ټولنیزو ټوکو او طنزونو لیږدونکي دي. دغه لیکنې چې هره ورځ د خلکو سترګو ته لویږي، کله د خندا او خوشحالۍ لامل او کله د اندېښنې او ناراحتۍ. د دې لیکنو منځپانګه ډول ډول ده: سیاسي، دیني، ټولنیز، تجارتي اعلانونه، عاشقانه او عارفانه شعرونه، خو ډېری کله داسې لیکنې هم شته چې غیر اخلاقي یا ناوړه محتوا لري. د بیلګې په ډول ځینې دا جملې: غیرتي اوسه، که دې تاوان وکړو بیرته بېغیرته شه، 2 او 8 تا ته څه، او داسې نور. یو تن چې جلال آباد په ښار کې رکشه چلوي وایي محترمي په دې کې نه ده چې د رکشې تر شا نامناسبه لیکنه وشي، بلکې په دې کې ده چې یوه نیکه خبره ولیکل شي چې دا صدقه جاریه هم ده. اکثره رکشوانانو لیکلي وایي محترم به شي هله چې کله د بلغار جال پارک کراس کې که نه یم دې څوک نه محترمیږي. دا چټي خبره کوي. سړی وایي چې والله بلغار ته لاړ شي محترم به شي. نه، محترمي دا د الله په دین کې ده. که غواړي یو سړی چې محترم شي نو هغه باید نیکې نیکې خبرې ولیکي. او دغه کسان چې دغه مقصد پالتو دغه دغه لیکي دا هېڅ دې نه شی نه جوړېږي. په دې څوک نه محترمیږي او نه پرې محترمې کېدی شي. پر باډیو ناسمو جملو لیکلو په اړه یو تنزیې اوسېدونکی راته داسې وایي: پر رکشو نامناسبه لیکنې زموږ ټولنه د بدبختۍ لور ته بیایي. دا ډول لیکنې خلک ځوروي او دا زیات سبب یې ګرځي. دا ټولنه په خپله د بدبختۍ خواته بیایي که نه، ځکه دې باندې ډېرې خرابې لیکنې کېږي. که چېرته وګورو زیاتې ځایونو کې که نه، یو مثال زه وړاندې کوم، په یو رکشه باندې لیکلي وو چې 4 8 تا ته څه. دا خپله یو اذیت دی، یو زارول دي که نه. یو بل ځای کې وایي د راکې لزګون نازونه د سلګون کې داسې یو بدې خبرې دي که نه، د ټولنې سره موافق نه دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ښاغلی بدلون قریشي وایي پر ټرانسپورټي وسایلو داسې څه لیکل چې نامناسب پیام ولیږدوي د افغانانو فرهنګ سره نه ښایي. موږ د دې لپاره د نامناسبو کلمو او انځورونو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی. دغه ټولو برخو کې ځانګړي کمیسیون فعالیت پیل کړی دی چې تر اوسه پورې د جلال آباد ښار او همدارنګه ته په یو شمېر ولسوالیو کې هره دوشنبه او چهارشنبه دوی کمپاین ترسره کوي. او د کمپاین په ترڅ کې چې چا په نقلي وسایطو باندې نامناسبې کلمې یا بهرنۍ کلمې همدارنګه ته نامناسب انځورونه ځړولي وي، نو هغوی ته په لومړي سر کې سپارښتنه ورته کوو، توصیه ورته کوو چې دا زموږ او تاسې د ټولنې په ګټه نه دي. له دې نه ټولنه ښه الهام نه اخلي. که دا لرې شي او په ځای باندې مناسبې جملې چې هغه زموږ او تاسې د ټولنې په خیر وي، خلک ښه الهام فهم ترې اخلي، نو هغسې کلمات که ولیکل سي نو مشکل نه لري. په ټوله کې پر نقلیه وسایلو لکه موټرونو او رشکو د شعارونو، طنزونو، متلونو او نورو لیکنو دود یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې په نورو هیوادونو کې هم عام کار دی. ډېری خلک دا د خپلو احساساتو څرګندولو یوه بیلګه بولي. مدثر عمرزی، جلال آباد.